محکمہ مال خیبر پختونخوا اہل صوابی کے لیے پیال دفتر میں SDC سروس ڈیلیوری سینٹر مرکز قائم کیا ہے۔ حکومت نے اس جدید ترین نظام کو چاروں تحصیل صوابی، تحصیل رزڑ، تحصیل لاہور اور تحصیل ٹوپی میں متعارف کیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فرح مسعود اس جدید نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان چاروں تحصیلوں میں جو اس کو صوابی والے سینٹر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ہر سروس ڈیلیوری سینٹر میں پبلک کے لیے کمپیوٹرائز فردات، اس کے علاوہ کمپیوٹرائز انتقالات اور ریکارڈ درستگی کی سہولیات ہم لوگ دے رہے ہیں۔ جو پرانا مینول سسٹم تھا اس میں چونکہ پٹواری کو وہ مینولی مرتب کرنا پڑتا تھا تو اس پر وقت لگتا تھا اور اس پہ دیر بھی لگتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کی جو فیس کے لیے بھی لوگوں کو بینک جانا پڑتا تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم کئی جگہ پر ہم نے نیشنل بینک کے کاؤنٹرز قائم کر دیے ہیں۔ اس وقت سسٹم یہ ہے کہ ہم چالان پبلک کو دے دیتے ہیں جو وہ قریبی بینک میں جا کے جمع کر دیتے ہیں اور واپس آ کر ہم سے اسی وقت وہ فرد لے لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بالکل لیٹ ڈاؤن فیس ہے جو سامنے چسپاں کی گئی ہے اور لوگوں کے لیے ہم نے بتائی ہوئی ہے کہ اس میں کتنی فیس ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سروس ڈیلیوری سینٹرز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ زموږ سره ټوټل چې په صوابه کې تقریبا 87 موضوع چې دي هغه کمپیوټرایز شوي دي او خلکو ته چې په څلور وړاندې تحصیلونو کې SDCs اسټابلیش دي او خلکو ته د هغې چې څومره ریونیو ډاکومنټس دي وغیره څه دي نو هغه کمپیوټرایزیشن په تھرو باندې هغې ته چې دی ډیجیټل میلاویږي او ډېر په اسانه باندې خلکو ته میلاویږي۔ زموږ کوشش دی انشاءالله چې دا څومره موضوع پاتې دي دا ټولې هم موږ زر تر زر لایو کړو او کمپیوټرایزیشن ته یې واړو چې خلکو ته دا څومره تکلیف محسوسیږي هغې کې چې هغه به ختم شي او په یو کلیک باندې چې دی خلک وځي او هغې ته به خپل هر څه میلاویږي۔ تو ہمارے پاس 4 بیسیکلی سروس ڈیلیوری سینٹرز ہیں ہماری چاروں تحصیلوں میں جو کہ آپریشنل ہو چکے ہیں۔ ہمارا 50% سے زیادہ ریکارڈ ابھی کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ مزید ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے ایفرٹس جاری ہیں اور جلد سے جلد انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کام کو مکمل کیا جائے۔ اس میں ضرور پبلک کے لیے مسائل شروع میں کسی بھی نظام میں جس طرح سے آتے ہیں اس نظام میں بھی آ رہے ہیں اور آپ کی طرف سے ان مسائل کا اجاگر کیا جانا ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد اس کو کمپلیٹلی کمپیوٹرائز کریں تاکہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ ہماری ٹیم نے SDC نظام کے بارے میں عوام کی موقف جاننے کی کوشش کی۔ آپ کو سناتے ہیں کہ عوام اس نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دلته کې هم ته فرد دی ډیر په اسانه طریقه نیشنل بینک کې رسیدو سورا شو پر تر راکی خمالداری شوشي بل دوره دا دورم ډیر ایزی دا راشي د کمپیوټر کې ګوتې مونږ لګاو کسراولو او ګوتې ولګي او بالکل صفا سوترا نه پکې څه د پیسو څوک ډیمانډ کوي بل هیڅ شی مونږ نشته دی۔ زه راغلی یم د لینډ لیمینیشن دپاره مې ډاکومنټس پکار وو نو فردونه مې اغوستل نو دلته کې آفس ته رالم او دوی ښه ګایډ کړم او باقي فردونه یې راته راکړل او زما کار ډېر زر ودین سیکنډز وشو۔ کار چې روان دی موجوده نو زه وایم چې ډېر زر وایي چې څومره د محتمل مال دی او څومره کاته ده څومره کاغذونه دي څومره نمبر خصلي دي د هر کلي او د هر ځای د هر پټوار حلقې انشاءالله ډېر زر به دا د هر سړي په خپل جیب کې جس کا مقصد یہاں کے عوام کو مختصر اور شارٹ وقت میں زمین جائیداد کے کاغذات نفول اور فرد دیں گے جس سے یہاں کے عوام مستفید ہو رہی ہے۔